هغه ملګری چې هغه فکر کوي چې بونیری چې دی هغه د پاکستان خلاف خبره کوي او پاکستان کمزوري ثابتول غواړي، هغو دپاره په ځانګړې توګه دا ځای اوس ډېر په غور واورئ، ډېر زیات په سوچ سره یې واورئ. پاکستان چې په کومه ورځ جګړه هندوستان حمله وکړه په اووم تاریخ په سبا ده، تاسو ته پته ده پاکستان څه کوي؟ په امریکا کې د امریکې د IMF نه انټرنیشنل مانیټری فنډ یا نړیوال اقتصادي پنګه چې ده د هغې نه پور اخیست، قرض یې اخیست. پاکستان په 9 تاریخ باندې په 8 تاریخ باندې د IMF نه چې کوم پور واخیست هغه څومره و تاسو ته پته شته؟ 1.1 بلین ډالر. دا بونیری د خپله دا ځان دا خبر قصه نه جوړوي تاسو ته. د خدای نیکبختو ځکه درته زه وایم چې زمانه په دې خفه کېږئ مه. زه تاسو ته رڼا ورځ ته رڼا ورځ وایم او تورې ته توره شپه وایم. توره شپه را روانه ده، هغه متل به تاسو اورېدلی وي سودم ته شین دی، اوده شئ. په کنده کې به مو سملی دا خلک او ورته وایي چې خیر دې سملی او د پاسه د شپې به باندې خوړ راشي، خوړ به مو اوسي. زه هغه سړی یم چې تاسو ته د باران کېدو امکان هم درښیم، د ګورو وریځو امکان هم درښیم. زه تاسو تېر باسل نه غواړم، نو دې خبرو ته ځکه په دې نیت مه ګورئ نیکبختو. نو تاسو ته چې ما کله دا وویل چې د 15 ورځو پورې جګړه کولی شي، نو هغه ما د خپل ځانه نه دي ویلي، زه درته اوس کوټ کوم، اخبارونه درته یادوم او ډېر په قوي حقیقت سره یې درته بیانوم. جازونه مې هم درته شمېره وښودله، د پوځونو شمېره مې هم درته ښودله، اوس د پیسو شمېره درته ښیم. جنګ به څه کوئ؟ په پیسو کوئ. ټوپک پس اخلي، په پیسو اخلي. کاغذ پس اخلي، په پیسو اخلي. خوراک پس اخلي، په پیسو اخلي. اوبه پس اخلي، په پیسو اخلي. کمبل او بستر پس اخلي، په پیسو اخلي. چې پیسې دې په جیب کې پرتې دي وبه کې که نه، نو په جګړه کې خو یو اول دا دی چې تاسو قرض نه درکوي او چې درې کړي نو په ډېرو زیاتو شرطونو درکوي. او دا قرض پاکستان له IMF د څه لپاره ورکړی تاسو ته پته شته؟ دې لپاره خو نه ورکړی چې پاکستان ته په دې باندې نورې ټوپکې والا. پاکستان د قرض چې دی هغه ساري، هغه قرضونه چې پاکستان مخکې اخیستي دي پورونه هغه پې ختم کړه، هغې لپاره ورکړی دی. د پاکستان سره دا وخت دی کم ته چې دی پاکستان وایي فورن ایکسچینج ریزروز، هغه پیسه چې د پاکستان په خزانه کې پرته ده ټوله ټاله. یعنی د نواز شریف خزانه درته نه یادوم، د بلاول بټو خزانه هم درته نه یادوم، د آصف منیر صاحب خزانه هم درته نه یادوم. زه د پاکستان خزانه یادوم. داسې خو د پاکستان د خلکو جیبونه ډک دي، هغه د پاکستان نه دي، هغه د هغې خلکو دي. د پاکستان په خزانه کې دا وخت څومره پیسې پرتې دي خبرې؟ د پاکستان د بینک د سټیټ بینک اف پاکستان تر مخه نننۍ رپورټ درته یادوم، پرونی 8 مئی 2015 رپورټ یادوم چې د پاکستان په خزانه کې یوازې 15 بلیونه ډالر پاته دي. څومره جازونه کېږي تاسو ته پته شي؟ 15 بلیونه ډالر باندې صرف 13 جازونه J10 پې اخیستل کېدی شي. دیټس اټ. یو J10 جاز تاسو ته پته شي په څونه دی؟ 50 میلیونه ډالر باندې. کوم چې چین جاز ورکړی دی پاکستان له، دا یې مفت نه دی ورکړی، دا یې په ګفټ کې نه دی ورکړی، دا یې په تحفه او ډالۍ کې نه دی ورکړی، دا یې په پیسو ورکړی دی، په پیسو ورکوي. تاسو لاړ شئ د چین او د پاکستان چې کوم کانټراکټ دی هغه وګورئ، لوزنامه د هغه وګورئ. په دې لوزنامه کې یعنې زما د دې پروګرامونو کې هغه ډوزي زه ډېرې ښه تاسو ته ویشتی شم چې اکو بکو سرسندکو غوا مې لاړ پتربکو اباسین بیلې بیلې درخانې خور راوزه پلستونو کې د مار او د مار په خوله کې تار او تار زما په کار. دا گیت درته نه وایم، دا د بابولاله نه درته وایم. زه د بابولالو ویونکی خبریال نه یم، زه د گیتونو ویونکی خبریال نه یم، زه د فیکټس خبریال یم، د حقیقت ویلو خبریال یم. دا زما تربیه ده، دا زما د دې جاب، د دې نوکرۍ، د دې رسم، د دې تجربې ذمهواري ده. زه به کله هم داسې خبره ونه کړم چې هغه به دروغ وي، هغه به غلطه وي. ځکه مې درته ویل چې دا 15 بلیونه ډالره لري، نو چې ته په جیب کې دومره پیسې لري نو څومره ورځې پورې جنګ کولی شي؟ که تا ته مثال په توګه زه دا بیا وایم چې دا زما خواهش هم نه دی، داسې کېدل هم نه دي په کار او داسې دې هم نه شي، چېرې دې هم ونه شي. که د تربله ډیم درته وولي یو د هغو چې کوم میزایل دی براهموس، بجلي دې لاړه د منځه، نو آیا دا بجلي چې لاړه ته په بهاولپور کې چې کوم چین د بجلی لګولو کوم پلانټ لګولی دی هغې ته سولر پلانټ وایي، 1000 کیلو واټس بجلی پیدا کوي. کوم ځای به په بجلی جوړی؟ بل به په څونه پیسو لګای؟ آیا په 15 بلیونه ډالر باندې بل تربله ډیم جوړېږي؟
دغه شان هندوستان هم دی، هندوستان ته کدی بګلهار ولې یا داسې یو ځای ولې په قرآن کې اټمي اساس ولې نه غل نشي کولی. دا خوراک چې تاسو سره کوم په ذخیره کې پروت دی دا څومره دی دا پوره کولی شي؟ دا 315 جازونه چې دي دا خو جازونه دي، دې ته تیل ورکول، دې ته اوبه ورکول، دې ته ایندن ورکول، د دې هغه اډه د کوم ځای چې د الوزي د هغې ژوندي ساتل، هغه سټریپ پرون چې 3 درته ویشتې دي، آیا د هغې نه بل جاز بیا الوتی شي؟ دا به بیا جوړی که به نه جوړی؟ دا به څه جوړېږي په پیسو؟ هغه جاز چې د تمات که دی الوتی شي نشي الوتی. دغه شان هندوستان هم دی. زه دا خبرې چې تاسو ته کوم تاسو یې رولم نه غواړم، تاسو خفه کولم نه غواړم، خاص کر هغه چې پاکستانیان دي او دې خبرو ته په دې نیت ګوري، هغو ته زه یو قوي تصویر ښودل غواړم. اوس راشه هندوستان ته، حیرانه مو کړم. اوس دې ته وایي هغه وایي ودې یروم یرول مو نه غواړم، خو فکټ درته وایم د خدای نیکبختو زما کار حقیقت ویل دی. لاړ شئ د دنیا په هر ځای کې کراو کنفرم ثبوت وګورئ، د هندوستان سره دا وخت 680 بلین ډالر پاته دي. څو 680 بلین ډالر پاته دي. د خدای نیکبختو د پاکستان د پیسو نه ورسره 680 بلین ډیر دي. یعنی پاکستان سره یو د سړي باندې غونه ودرېږي د حقیقت ته چې وګوري. یو سړي سره 15 بلین دي بلین ډالر او د بل سړي سره 680 بلین ډالر دي. و زه وایم خبرې وکم نورې کنه بس دی ملګریا. د پیسو خبره چې ما کوله دا د 15 ورځو خبره چې ما کوله چې اوس هم کومه دا زه داسې نه کوم چې بونیری چې دی هغه د چا خلاف دی او لیونی شوی دی او خلک یې رول غواړي. خدای نیکبختو موږ ریسرچ کوو، موږ دا خبره چې کلم کو د خولې نه وباسو 15 ځله هم پې سوچ کړی وي، 10 ځله هم پې سوچ کړی وي. بیا په میډیا کې د هغې وایرل کول، په هغې د خلکو تبصرې کول، هغه نیمه ټوټه چې د خلکو ته رسول هغه جدا کار دی. دا پوره خبره ما ځکه تفصیل سره وکړله چې تاسو سم پوه شئ. دا زما خواهش نه دی. زه به ولې د یو ملک د ماتېدو خواهش لرم، زه به ولې د یو ملک د تباه کېدو خواهش لرم. البته هغه ملک چې څه کوي هغه په افغانستان کې لاسوهنه کوي، هغه د پښتنو په سیمه کې د دهشتګردۍ په شا باندې مشکوکه جګړه کوي، هغه په دغه سیمه کې ترهګر چې دي هغه پالي. دا هم هغه خبرې دي کوم چې د پاکستان په خپله مشران کوي. هغه درته زه بیا تکراروم په پښتو کې په خپلو ټکو کې. مثال په توګه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې دی ګندګیري کوله. پاکستان 30 کاله ګندګیر و. اوس که څوک ماته وایي چې بونیری خوله سمه خوځوه دا څه وایي؟ نو خدای نیکبخته دا بونیری نه درته وایي. د پاکستان د دفاع اوسنی وزیر خواجه آصف وایي په خپله په دې خوله درته وایي. او په کوم وخت کې وایي چې کوم وخت جګړه روانه ده، چې کله د هند او پاکستان جګړه روانه ده، په پاکستان د ترهګرۍ یا ترهګرو تنظیمونو د پاللو د ساتلو د روزنې تور دی. په داسې سات کې درته وایي کوم ځای کې وایي یل د حکیم ته په سکای نیوز باندې، یل د حکیم او سکای نیوز بیا وروستو د هندوستاني ټي وي سره خبره کوله. هغې وایي زه حیرانه شوم چې د سړي دا خبره وکړه. وایي چې وکړه ما چې زما غوږونو سم وانه اورېده که داسې خولې خطا شوي. وایي ما ته بل تپوس وکړو چې دا صحیح سړی واقعي داسې وایي؟ وایي هغه واقعي داسې